السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما محترم و معزز ورونو، نن دا ویډیو د چې په دې ویډیو کې تاسو ګورئ چې د چرګ ته دا ستن وردننه کوي، پیچکاري وردننه کوي، دا زیړې شانتې زهریله اوبه دي چې دا د انسان په بدن کې بد تاثیر کوي، خو په مرور د وقت سره عزیزانو. نو عزیزانو کوم ملګري چې دا ویډیو ګوري، تاسو وګورئ په ډېره بېدردۍ سره دغه ستن په دې چرګ کې دننه کوي. عزیزانو وګوره، دا چرګ پړسوي یو قسم، او دا چرګ وزني راولي. نو خپل ژوند بچ کوي او د یو نورو مسلمانانو ژوند هم بچ کوي. دغه ویډیو وګورئ، دا شریکه کوي او د دې خلاف آواز پورته کوي. او پام کوئ، بازاري چرګان چې هغه اول نه حلال شوي داسې چرګان مه اخلئ، دا حرام هم دي. د علما کرامو فتوا هم دې باره کې دا وګورئ عزتمندو څنګه غټوي په دې اوبو باندې. نو عزتمندو دا مردارې اوبه دي، یو خو دا چرګ قبل الوقت غټېږي، دا وګورئ. نو کوشش کوئ خپل کورنۍ او ټولنه او بچیان د داسې زهریله اشیاو څخه وساتئ. او دا ویډیو ضرور نور مخکې نشر کړئ چې تر څو ټول خلک د دې فساد څخه خبر شي.